او د جزا سزا حساب برابر ده چرا باندې دی هم دومره مې در باندې زخفلا ورخطا یم نن زه په افغانستان کې هم په هرات کې نو چې مونږ آخر راتلو لس کاله مو تیر کو نو آخر چې راتلو نو ماته تقریبا په کابل کې جلال آباد کې او په هرات کې پروګرامونه کېدل نو هرات کې چې کوم پروګرام نو زمونږ چې کوم ریجنل ایگزیکټیو طارق خټک هغه هم راغلی و نو داسې پروګرام کې تو نو هغه چې راغی نو ډېرې خبرې وکړې ما په درناوي کې نو اچانک ما ته کتو وی چې اوس خالد ورخطا دی چې دا خو چې د دې سوي ما کې دومره صفاتونه شته نو هغه د مولانا نصرالدین ولا خبره ده چې زه خپل حیران یم چې ما کې دومره صفاتونه یا ما په شعر کې او وجه دا ده چې زه بنکار یم یو اړخته چې بنکرانو ته نږدې شم مونږه ټول تقریبا ما پیژنې چې دا شعر لیکي نو هغه وایي چې دته د بنک څه پته ده دته خو بس شعرونه میرونه ته اورا کنه خو بل طرف ته به شاعرانو کې وم نو شاعرانو به چې مړه دا په شاعر او په شعر څه پويږي خو بنکر سړی دی کنه په بنکدارۍ به خپويږي تاسو ټول د الف نه 19 ترې پورې چې مو خبرې واورېدې ما سره د شکریا خو ډېرې وړې خبرې دي ما سره هیڅ الفاظ نشته نن زه په خپل پیله ظلمات مخصوصيږي چې د تاسو د تاثیراتو د تاسو د جذباتو احساساتو د یو قسم واورې د نامې نه اخیستل دا ټولو نو نه پوهېږم چې زه څه ووایم خو زړه مې یو ښایسته احساس هسې راکوي نو نن ما ته پیله ځل پته ولګېده چې لکه شکر الحمدلله موږ چې څه لیک کړی دی لکه ډېرې داسې اوتې بوتې مو نه دي لیکلي کوشش مو کړی دی چې ملګرو او د وطن او د اخلاقیاتو په چوکاټ په پالیسی میټرز باندې چې څه زړه ته راغلي دي بس لیکلي مو دي کله کله زنا ادیبان او شاعران چې واورو هغه نه دا خبره چې مخې ته راشي چې لکه شعر چې ابهام نه لري پرده نه لري کنایه او استعاره نه لري نو دا ډو شاعري نه ده نو مونږ خپل ځان کې داسې سوچ کې سوچ آیا مونږ په شعر کې خدا کا شیزونه نشته شفق صاحب آیا مونږ شعر دغه بیا مونږ شاعري نه داسې یو کلام لیکو نو نه لرم ایس الفاظ نه لرم چې زه د شکریا نه علاوه رزق فهم صاحب تاسو تخصصي توګه چې تاسو راغله داسې ټول ملګری چې دلته راغلو ما ته مو درناوی راکو تاسو د الله ونازي الله د پکورونو مبارکتونه واچوا الله مو ان د عزت په هغه درجه کې او بنیادی مونږ کوم شي ست عزت وایو نو که تاسو په اجازه وي ما یو اخري لکه پرون نبل یو غزل لیکل دی هغه زه شریک کوم نور ما ته خبره وز نه راځي کنه که خو خموي اجازه ده شفق صاحب وای چې زندگی خو کله لاندې او کله باندې کله ژاړې وای ساندې او کله خاندې او کله کله ناببره چی غراوړې کله کله ناببره چی غراوړې او کله راشه وای زیره مې در باندې کله کله ناببره چی غراوړې او کله راشه وای زیره مې در باندې او ورته لکه په هر لور د سترګو لومې ورته لکه په هر لور د سترګو لومې خو چا ښکار نه کړل ستا د زړه چړوان دی او د جزا سزا حساب مو برابر دی د جزا سزا حساب مو برابر دی چې را باندې دی هم دومره مې در باندې د جزا سزا حساب مو برابر دی او چرابان دی دومره چرابان دی هم دومره مې در باندې او لا ادم تر بنی ادم په لمدا ژبه لا ادم تر بنی ادم په لمدا ژبه به منطقه فلسفه دی آویزان دی او یو کتاب خبر راوړم پزړه کې یو کتاب خبر راوړم پزړه کې او غلې پاتې شمستا د مخ پر وړاندې
यो किताब खबर रावड़म पजड़खे ओ गले फात शमस्ता द मख पर उड़ान दे ओ हिस असर प फैलियत द समाज नका हिस असर प फैलियत द समाज नखा द शिरुन पनोम तश लफ्जुन अलवान दे हिस असर प फैलियत द समाज नखा द शिरुन पनोम तश लफ्जुन अलवान दे और द हासिद नजर मिक्रोब में प्रेमड़ नकड़ो द हासिद नजर मिक्रोब में प्रेमड़ नकड़ो वर थडेरे में लुगाए कड़े तान दे स्पान दे ओ मकतद जी द स्परलयो मिन्नत सला कड़ी एहसासा द स्परलयो मिन्नत सला कड़ी एहसासा न दे गवा सरी नक्सी चाला कान देर मनना यो जहान तेरा मनना यो जहां